په یخو اوبو د لامبېدو نه باورونکي ګټې له موږ سره د روغتیا په ویبپاڼه کې مل اوسئ تر څو پرې پوه شئ. سلامونه، وخت مو په خیر. زموږ بلې معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. په یخو اوبو امام ته کرایوتراپي یا په یخو اوبو درملنه وایي چې معمولا حرفوي ورزش کوونکي له دې درملنې ډیره ګټه اخلي. خو که چیرته عام خلک په یخو اوبو د لامبو له ګټې خبر شي نو هیڅکله به په ګرمو اوبو ونه لامبي. موږ یې هم ځینې ګټې در اورو. یخې اوبه مو هوښیار ساتي. کله چې په یخو اوبو لامبئ نو مجبوره کیږئ چې د ګرمېدو لپاره ژوره ساه واخلئ، بې خبره له دې چې په داسې وخت کې ژوره ساه اخیستل مو هوښیاروي. یخې اوبه مو پوستکی ژغوري. په ژمي کې مو ویښته او پوستکي وچیږي او په ګرمو اوبو لامبېدل دا وچوالی نورم ډیروي. خو که چیرته په ژمي کې له یخو اوبو ګټه واخلئ نو پوستکی مو له وچېدو ژغورلی شي، ځکه یخې اوبه د پوستکي کوچني سوري د یو مشخص وخت لپاره تړي او د پوستکي دننه رطوبت په وجود کې خوندي ساتي. یخې اوبه دفاعي سیستم پیاوړی کوي. یخې اوبه په بدن کې د وینې حرکت چټک او تیزوي او په همدې شکل د وجود دفاعي سیستم پیاوړی ساتي. یخې اوبه مو د عضلاتو درد کموي. که مو چیرته له ورزش نه وروسته عضلات په درد پیل وکړي یا له کار وروسته درته د عضلاتو درد پیدا شي نو یخې اوبه مو دغه درد له منځه وړلی شي. باید په یخو اوبو ولامبئ. یخې اوبه وزن کموي. که چیرته مو وزن ډیر دی او د ډیر وزن له امله په ډیرو نورو ناروغیو اخته یئ نو باید پوه شئ چې په 2009 کال کې د ډاکټرانو لخوا په شوې څیړنه کې دا جوته شوه چې په ژمي کې په یخو اوبو انسان که ولامبي نو هر ژمي کې 15 کیلوګرامه وزن کمولی شي. یخې اوبه مو ژور خفګان له منځه وړي. یخې اوبه اعصاب فعالوي او تاسو له خفګان ژغوري، خو برعکس درته د ښه ژوند کولو هدف هم درکوي. یخې اوبه ښه خوب درکولی شي. که چیرته خوب نه لرئ او بې خوبه یاست، یخې اوبه دا ځواک لري چې تاسو ته خوب درولي او عصبي سیګنالونه مو هرې هغه کړنې ته مجبوره کړي چې تاسو یې د کولو نیت لرئ. یخې اوبه مو انرژي ډیروي. یخې اوبه د انسان میتابولیزم ډیروي او انسان ته ښه انرژي ورکوي. ترڅنګ یې تاسو زر وږي کولی شي او مجبوره یاست چې له حمام وروسته د لوږې پر وخت خواړه وخورئ. پاملرنه: هغوی چې د زړه ناروغي لري او یا یې عمر ډیر نه دی نشي کولی په یخو اوبو ولامبي، ځکه یخې اوبه بدن ته سخت شوک ورکوي، کوم چې د زړو ناروغانو او لویانو لپاره د خطر نښه بلل کیږي.